درې سره مریضان دي، په خپل هم دا 4 کاله کېږي. عزت الله د 5 اولادونو پلار دی چې په 5 کې 3 د تلسمیا په ناعلاجه ناروغۍ اخته دي. د هغه مشره لور بی اسیا 14 کلنه ده، یو زوی یې حمدالله 14 کلن او دوهم زوی یې ثناءالله 7 کلن دی. عزت الله وایي خپله هم 4 کاله کېږي چې ناروغه دی، چې د دغه ناروغۍ له امله 1.5 کال کېږي چې بیکاره سوی هم دی. دغه مې اولادونه دي، د 3 سره مریضان دي، په خپل هم دا 4 کاله کېږي چې مریض یم او دا 1.5 کال کېږي د مریضۍ د سببه مې یوه خواري ولاکه کښلې ده. هغه څه پیسې چې مې درلودې په د اولادو مې مصرف کړلې او خپله دغونې وس نه لرم. 2-3 ګاښه مې کراچۍ ته بوتلل، نو اوس دونه وس نه لرم چې بیا بوځم. په تلسمیا ناروغۍ اخته بی اسیا که څه هم 14 کلنه ده، خو 8 کلنه ښکاري او لا تر اوسه د کوچنیانو غوندې په کوڅو کې ګرځي. هغه وایي د 6 میاشتنۍ څخه د تلسمیا په ناعلاجه ناروغۍ اخته سوې. تر اوسه پورې په هرو 20 ورځو کې 500 سي وینې ته اړتیا پیدا کوي. وینه مې کمیږي میاشت په میاشت، د وینې تلسمیا یم، یو ځای مې 2 مې ورونه دي او هره میاشت وینه راکوي. د 6 میاشتو هم چې دغه رقم یم، اوس 14 کاله مې. 14 کلن حمدالله چې د مکتب په 5م ټولګي کې دی وایي د دغه ناروغۍ د علاج لپاره 2-3 ځلې د پاکستان کراچۍ ته تللي چې د هغو درملو سره لږ اندازه جوړ سوي هم وه، خو اوس یې پلار د هغو درملو د رانیولو توان نه لري. د امیر کندهار زده کوونکی یم، زه په دغه د وینې په ناجوړۍ اخته یم. یو مې ورور ښوونځي نو کراچۍ ته یې 2 ورکړلي، هغه یو جنګولي راکوي په جسد شکېږي، هغه مو درته اوس خوړه، اوس یو څه پیدا کړې ده. دوی وایي چې ډاکټران وایي چې دوی ته باید وینه ورکوئ. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د کوچنیانو د څانګې مشر ډاکټر هدایت الله حکیمي وایي دا مهال د دوی سره د تلسمیا ناروغۍ 6764 ناروغان ثبت دي، چې له جملې څخه یې په تیرو 5 میاشتو کې 1 تازه پیښې هم ثبت شوي. زموږ سره 6764 مریضه بستر لرو، زموږ سره په راجستر کې شته او د چې په چیرې 5 میاشتو کې موږ 1 نوي پیښې ثبت کړي دي. نو دا د څو کلو څخه پاته دي چې راځي هر کال دونه پر جمع کېږي. اوس مجموعي خدمات چې موږ تلسمیا ناروغانو ته اجرا کوو 6764. هغه وایي تلسمیا یوه جینیټیکي او ارثي ناروغي ده. که مور او پلار په خفي شکل دغه ناروغي ولري، په اولادونو کې یې ښکاره کېږي. تلسمیا چې سوله اصلا یو جینیټیکه ناجوړي ده چې د بیټا د RBC په بیټا چین کې ډیفیکټ دی. نو دا چې سوله د دې مخنیوی یګانه په دې باندې کېږي چې هغه څوک چې په تلسمیا په کم شکل یا په تریټ شکل باندې اخته وي، هغه باید د داسې یو چا سره واده ونه کړي چې هغه د تلسمیا ته کاندید وي، یعنې هغه په هغه کې د تلسمیا جین وي. نو په لحاظه د تلسمیا یګانه په دې سره کېږي. دغه راز ډاکټر حکیمي زیاتوي هره جوړه چې غواړي واده وکړي، لومړی باید دا ځان ته معلومه کړي چې دوی خو به په پټ شکل د تلسمیا ناروغي نه لري. د هغه په خبره د تلسمیا ناروغي په خپلوانو او بیګانو دواړو کې شته.